سلامونه مینوالو، شریف کنډروال یم په دغه امید په دغه هیله چې روغ جوړ به یې ملګرو. یو ځل بیا د خیالونه چینل د پلیټفارم راسې تاسو سره خپل یو کلام شریکوم او د هغې نه وړاندې یو څو خبرې ملګرو ته خواست دی چې د کراچۍ په کچ چې څومره هم د یوټیوب چینلې دي دا په هغې کې سرلوړی چینل په دې دی چې په دې کې پوهان او دانشوران په ادب پوهه، د ادب په هر اصنافو پوهه، د شعر په اړه چې هغوی ډېر ګټور تاثرات لري هغه به هم تاسو سره شریکوو. ملګرو ته خواست دی چې دغه چینل دې سبسکرایب کړي او په دې کې به د زده کړې په خاطر ډېر څه ترلاسه کیږي. یو کلام در سره شریکوم او وخت مو نه اخلم. مطلب ده چې څه زړه ستړی مشقت سړی خراب کړي، ډېر ښه. څه زړه ستړی مشقت سړی خراب کړي، څه د هجر اذیت سړی خراب کړي، ډېره لا ډېره. او څه د زړه بې اختیاري پریشاني شي، ډېر ښه. څه د زړه بې اختیاري پریشاني شي، څه د سترګو شرارت سړی خراب کړي. ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه. څه د زړه بې اختیاري پریشاني شي، څه د سترګو شرارت سړی خراب کړي. او توپ لعنت په داسې مال او په منصب شه، ډېر ښه. توپ لعنت په داسې مال او په منصب شه، ورپسې چې خپل عزت سړی خراب کړي. ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه. توپ لعنت په داسې مال او په منصب شه، ورپسې چې خپل عزت سړی خراب کړي. او خپل پردي ورته تندي کړي ګونجې ګونجې، خپل پردي ورته تندي کړي ګونجې ګونجې، غریبي د محبت سړی خراب کړي. او ځنې لایق نه وي د ستایلو، ځنې لایق نه وي د ستایلو، خو د ځینو دا رحلت سړی خراب کړي. او په خالونو فقط دومره قدرې پوه یم، په خالونو فقط دومره قدرې پوه یم، د لالونو د قیمت سړی خراب کړي. دا شعر بیا ووایه. مننه. په خالونو فقط دومره قدرې پوه یم، د لالونو د قیمت سړی خراب کړي. او د مینو امامت مه کوه یاره، د مینو امامت سړی خراب کړي. او مقصد یاران ښه دي او خواږه دي کنډرواله، یاران ښه دي او خواږه دي کنډرواله، خو د ځینو رقابت سړی خراب کړي. ډېره مننه درته چې یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.